سلامونه او پښتنه مینه د خیال نړۍ د چکر هنر خپرونه ده. مونږ د خیال نړۍ چکر خپرونه کې یو شاعر خواته ځو، د هغه د هنر په هکله تاسو ته معلومات درکوو. شاعر خو هسه هم وي. نن د یو ځوان خواته راغلي یو، نور معرفت به وروسته کوو. راځئ مونږ سره ځای وري که نه د دې ککولو خو نشته که نه السلام عليكم ګورو راغلو دغه ځوان خواته، کوم چې نن په خپرونه کې زموږ مېلمه ده شفیع الله هجران. شفیع الله هجران ښه شاعري کوي، ښه لیکنې کوي، ډېر دوستان یې پېژني، شعرونه اورېدلي. اوس نن راغلي د شفیع الله هجران صاحب هنر تاسو ته در په ګوته کوو او تاسو هم ترې خبرو. هجران صاحب تاسو ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه له تاسو او د تاسو د دې ټیم له ملګرو نه ښه راغلاست درته وایم. زه دې وکړي چې په لاره کې به ستړي سوي نه یاست. هجران صاحب دلته څه شی کوئ؟ څومره دقیقې کار کوئ؟ څومره شاګردان درسره دي؟ دا هنر ستا خپله دی که هسې د نن کالي اغوستي؟ ارمان صاحب تقریبا دغه ساختمان کې یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي کار کوو او دغه د رنګ چارې موږ مخته وړو، مالي پکې کوو. شاګردان مو راسره ول او فعلا کار په فاینل کې ده، یعنې اخري وخت ده. شاګردان مې یو اندازه کم کړي دي تر څو د هغې باندې کار شروع کوو، تر هغې به هغوی دمه وکړي او چې کله هغه خوازی وتړل او نور کارونه برابر شو نو کارګر به راولو او کار به له خلاصه مکمله کور ولات سپارو. سمه ده. هجران صاحب دغه چت کې څه شی لګولی؟ دغه لرګي لګولي که رنګ هم دغسې کړی؟ څنګه سیستم ارمان صاحب داسې دا ګچ دی، د ګچو د پاسه رنګ کېږي، هغه ته بیا د پالش مواد برابرېږي، هغه بیا داسې راوځي لکه لرګی نو ده ته رنګ څنګه. څومره موده کېږي چې هجران صاحب کار کوي؟ تقریبا ارمان صاحب 14 یا 14 کاله کېږي چې زه خپله دغه د رنګ کار کوم. ولې کومه خبره کړې چې زه داسې یو هنر لرم؟ دا دوستان به ولې خبره کړې؟ نو ما ویلې بیا به بېګارونه ځي. شکر دی د دوستانو چې زموږ شاعران ملګري یو هنر ولري، کار وکړي، روزګار وکړي، بیا هغه سره څو کسان په کار ولګېږي که نه. د هجران صاحب سره څو شاګردان کار کوي دلته. شاعران ملګري اکثر بې روزګاره وي. نو هجران صاحب کار به کوو او بیا به ته شاعري ریکارډ کوو. خور مې کا سینه باندې نیازبین مې کا، ستا د دنګ غاړې لونګین مې کا، ماته سپاره د مینې ولوله، ماته سپاره د مینې ولوله، راشه د سپېڅلي عشق په دین مې کا. ملګرو شفیع الله هجران صاحب سره یو کوم کارونه مې چې تاسو ته وښوده د ده د لاس کارو رنګمالي. اوس نو بله برخه یې دا شعر شاعري به د دې نه اورو، د دې د ژوند پوښتنه به کوو، د کاروبار چې دی څومره وخت کېږي چې کار کوي. هجران صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم او په دې ښه راغلاست سره سره د کار په وخت کې شعرونه لیکي. لومړی خو به ووایم ارمان صاحب چې ډېره زیاته مننه کور ودان. د کار په وخت کې شعر ویل او که لیکل دواړه اکثره وخت چې دا شعر ته دا خپل وخت نه لري که نه، نو اکثره وخت زه کوشش کوم دغه کار په وخت کې
ذهن مې په کار هم مصروف وي او په د شعر په جوړولو کې هم مصروف وي، نو دغه وخت کې ما نه ډېر ښه شعر لیکل کېږي. د خپل مسلک په اړه د شعر کې کوم بیت یا څه کار کړي که نه؟ لکه خپل مسلک به مې پکې ډېر نه وي راوستلی، خو د کار جامې او دغه مې یو 2 ترکیبونو کې راوستي. مهرباني مو هغه درنه وه. ها یو بیت یې داسې و چې د خپل وجود ستړیا په خپل نظر لاندې ږدم، د کار کالي مې د بالښت په رقم سر لاندې ږدم. د دې بیت پوره غزل که مونږ ته زه به کوشش وکړم یو څه بیتونه بیا نور هم رایاد کړمه چې زما د زړه صندوق کې مه ګوره ځان ورک به کې ځان، زما د زړه صندوق کې مه ګوره ځان ورک به کې ځان، زما عادت دی زه مهم توکي اکثر لاندې ږدم. ما له جنته د پلیتې دنیا فکر باسي، ما له جنته د پلیتې دنیا فکر باسي، ګنې سجده خو خدای ته زه په ډېر هنر لاندې ږدم. نور بیتونه لکه چې رانه هېر شو. ملګرو په خپرونه کې بلال بارکزی صاحب، شرافت جبار خیل صاحب هم راسره دی. موږ په چکر او هنر خپرونه کې همیشه ملګري ځان سره اخلو، بیا شاعر پسې ځو. نو جبار خیل صاحب هم کوم غزل د هجران صاحب نه خواهش لري چې کوم غزل باید ووایي؟ د هجران صاحب نه مو یو غزل چې اورېدلی وی هغه و چې په خپله وینه کې مې ګډ کړه یو د هغه وینه کس رقم دغسې یو څه وکړه. هغه غزل به زه ووایم چې مات نظر ته مې د خپل حسن غرور نکاح کړه، مات نظر ته مې د خپل حسن غرور نکاح کړه، دا فلسفه له تخیل سره ضرور نکاح کړه. په مسکه خوله د تقدیر کرښې ته حیران پاتې شوم چې خان د ګل په رقم لویه کړه مزدور نکاح کړه. اخر مې هم په خپله وینه کې کړه ګډه مینه، اخر مې هم په خپله وینه کې کړه ګډه مینه، ما که هغه ونه کړه زوی ته مې ترې لور نکاح کړه. ډېره مننه د ژوند، اخر مې هم په خپله وینه کې کړه ګډه مینه، ما که هغه ونه کړه زوی ته مې ترې لور نکاح کړه. د ژوند سرور کې د عشق انتها سرخیږي او چنارقه د زلمي لخته د انګور نکاح کړه. ډېره مننه د ژوند سرور کې د عشق انتها سرخیږي او چنارقه د زلمي لخته د انګور نکاح کړه. هجرانه دا غږ به د زړه تارونه ولړزوي، که وشي سوله دې وطن ته یو باتور نکاح کړه. ډېر خوندور. ډېره مننه. هجران صاحب څومره غزلونه به دې لیکلي؟ ارمان صاحب نه پوهېږم، تعداد به راته نه معلوم، خو کم از کم نو کتاب به راوري. نو مینوال د خبرو وي که چا د چا غوښتنه کوله نو انشاءالله امادګي به ورته ونیسو. یوازې غزلې ته لیکلي که نظمونه، بګتۍ، سندرې، چاربیتې، رباعي، قصیده؟ ارمان صاحب د غزل تر څنګ مې نظمونه هم لیکلي دي، او نظمونو کې بیا آزاد نظمونه یو لکه د نظمونو په شمېر کې بیا آزاد نظمونه زیات. کوم شعر چې در باندې ډېر ګران وي هغه درنه و؟ ما ته په خپل شعر کې انتخاب سخت دي، خو بیا هم یو غزل ده چې اکثره وخت زه له ځانه سره وایم. مهرباني په مینه یې اورو درنه. غزل ده چې خندرو یا ملکه ژوند د ډک له معنا ښکاري، خندرو یا ملکه ژوند د ډک له معنا ښکاري، تبسم د په لیمو کې لکه پړق د رڼا ښکاري. سنجیده تصویر د خیال د سنجیده منظر کې پروت دی، سنجیده تصویر د خیال دی سنجیده منظر کې پروت دی، دریابي موجونه ټول د په تخلیق کې آشنا ښکاري. جبار خیل صاحب، ځان باچا محسوسومه چې راګورې چې درګورم، ځان باچا محسوسومه چې راګورې چې درګورم، ما ته ستا سترګو کې یاره یوه بله دنیا ښکاري. ډېره مننه. ځان پاچا محسوسومه چې راګورې چې درګورم، ما ته ستا سترګو کې یاره یوه بله دنیا ښکاري، او هغه ښکلي جنۍ نور هم اړولی رنګ حیران یم، په درشل د پیغلتوب کې لکه ګل د صحرا ښکاري. دا د ژوند مشکلاتونه حلو بیا که ژوندي وو،
دا د ژوند مشکلاتونه حلو بیا که ژوندي وو خو اوس زه هجرانه لاړ شه باراني د هوا ښکاري هجران صاحب د خپل مسلک نه راځي ارمان صاحب سکاري راځي او سینې بیا نه راځي څه ویل غواړي هغه خلکو ته چې هنر یې نه زده او نه یې کوي ارمان صاحب هنر فکر کوم دا د ژوند اړین ضرورتونه پوره کوي او سره پوره کیږي او ارمان صاحب هغه خلک چې لږ سره علاقه لري باید کم از کم یو 80% پکې ځان ثابت کړي بالکل ښه خبره ده بلال بارکزی صاحب هم راسره دی نو د هجران نږدې ملګري همدا خلک دي بارکزی صاحب مهرباني څه ویل غواړي د هجران صاحب په شاعرۍ باندې غږېدل او د دې په شاعرۍ کې انتخاب دا نو ډېر سخت دی ځکه هجران صاحب مخامخ هم ناست ده ډېر اعلی پنځونه کوي ښه تشبیهات استعمالوي خو د دې ټوله شاعري زما خوښه ده خو یو غزل ده چې هغه زیاتره وخت ځان سره ډېر تکراروم چې هغه څنګه باید د پکې یو دانه چې ما یې په تګ دا رقم ژړل لکه باران ما ویل زه دا ځل به بېسته پاتې شي هجران صاحب هغه غزل وویل تاسو ته ډېره مننه بارکزی صاحب د هغې غزل بیتونه دي چې نه غواړم چې داسې بې حیثیته پاتې شي نه غواړم چې داسې بې حیثیته پاتې شي دا خلک د نور لا زیاته پاتې شي ما یې په تګ داسې وژړل لکه باران ما یې په تګ داسې وژړل لکه باران ما ویل زه دا ځل به بېسته پاتې شي ډېره مننه څنګه لا ژوندی یم چې مړ ومه په تا څنګه لا ژوندی یم چې مړ ومه په تا هسې سړی ځان ته خجالته پاتې شي زړه نه مې د مینې سرندې برسیره شي اوښکه چې په سترګو کې جوته پاتې شي مننه کور به ودان هجران صاحب جبار خیل صاحب تاسو نه مننه بارکزی صاحب تاسو نه هم مننه درنو مینوالو دغه وه زمونږ د نن ورځې د چکر او هنر خپرونه تر بیا چې کوم شاعر خواته ځو تر هغه به پاک رب مسپارم د خدای په امان